ځینې مالداران د دې دپاره چې غواګانې غویمه شي او حمل واخلي د غواګانو کليټروس غوڅوي. دا مالداران داسې فکر کوي که چېرته کليټروس غوڅ کړي نو غواګانې به یې حمل واخلي. خو حقیقت دا دی چې د غواګانو د کليټروس غوڅول د غواګانو د بلارتوب او د غویمرتوب پورې کوم اړه نه لري. ځینې داسې مطالعات هم شته که چېرته د القاح څخه د مخې کليټروس مساج شي نو د بلاربېدو پیښې پکې ډېرېږي. یعنی د کليټروس شتون د غواګانو په بلاربېدو مثبت تاثیر لري. نو محترمو مالدارانو د غواګانو کليټروس هیڅ وخت مه غوڅوئ ځکه دا په بلاربوالي او په غویمه کېدو کوم اغیزه نه لري. د دې ترڅنګ دا د حیواناتو سره ظلم دی. همدا شان د دې زخمی کېدل یا داغي کېدل کېدای شي د دې باعث هم وګرځي چې غوا د اوږد وخت دپاره شنډوالي خواته لاړه شي.